یعنې دا معنا چې تغییر 1 2 3 منډه. هغه یو نه غواړي دا یو ځوان نه غواړي تغییر راولي. ژوند حالات سختي وي، بدبختي وي، مشکلات، ستونزې هغه څه دي چې زمونږ ژوند ته رنګ ورکوي. کم رنګ، کم درد، کم حقیقت او کومې ستونزې. خوشحالي، راحت او ښه وخت دا انسان ته همیشه داسې یو حس ورکوي چې ګواکې ته قوي یې، ته کولی شي. لیکن ستونزې او مشکلات انسان ته دا حس ورکوي چې نو لکه چې هر څه ختم شو. لیکن برعکس ژوند داسې ده چې څومره هم سختي وي، مشکلات وي، دردونه وي، انسان قوي کېږي. یعنې برعکس د موږ انسانانو د فکر د تړاو په هکله باندې نو نن زه تقریبا دغه حالات، دا واوره ده، دا منطقه چې ګورم، دا وخت چې ګورم، تاسو داسې ښه وګورئ شاوخوا ته ورته غرونه دي، دلته ډېر نسلونه تېر سوي دي، ډېر خلک تېر سوي دي، ډېرې ستونزې تېرې سوي دي، ډېر انقلابونه تېر سوي دي. لیکن هر نسل او هر په اصطلاح باندې انسان چې دلته یې ژوند کړی ده، دلته یې وخت تېر کړی ده، خپل مسؤلیت په اندازه باندې کار کوي. نو بنان څه ورته وایي، زمونږ ستاسې د مسؤلیت په اندازه مونږ تاسې په همغه اندازه باید خپل تاریخ په زرینو کرښو باندې ثبت کړو او ویې لیکو. دلته ما سره ډېر ګلالي خواږه ځوانان دي چې هر یو د نن وخت له حالاتو سره، له مشکلاتو سره، له ستونزو سره تر اوسه لا ډېر نااشنا دي، ځکه ځوانان دي او هیلې یې ډېرې تازه دي. دا ټول هغه ځوانان دي ماشاءالله داسې دې خواته راشي چې دوی غواړي کار وکړي، ژوند جوړ کړي، حالات تغییر ورکړي. لیکن کله چې د مسؤلیت مرحلې ته رسېږي، هغه وخت کې دوی چې کله ستونزې ورسره مخامخ کېږي، بیا نو دوی څه کوي؟ کله کله غواړي چې تسلیم شي، کله کله له ژونده ستړي شي، کله کله له حالاتو ستړي شي، کله کله له کورنۍ ستړي شي. نو موږ به په ګډه هڅه کوو چې یو داسې بدلون راولو چې اوس ټوپ په مات په دیواره کې منډه کړي. صحیح ده؟ یعنې دا معنا چې تغییر 1 2 3 منډه. هغه یو نه غواړي دا یو ځوان نه غواړي تغییر راولي. بوټو کې ډېره واوره ورپوس، خو ژوند همداسې ده چې یو سرکشي به کوې، یو حالت به تغیروې. سلام علیکم، بای بای.